یورو سوال کړی دی چې یو کس ته د بیماری چې د غنه د میچازو قطرې یا ساس کی تیزی نو د قرآن الله سورلی شي او کنه د منځه مسله خو واضحه ده چې منځله بس کوي او دس بکي او په دې او دس باندې دغه مونځ او سنت او نفل دا کولای شي قرآن الله سورله او دبا نخو پا مخد دا بیماری نو دا بسکی الجواب که یو سلی بانی دا بیماری چی دنه میچازو قطریزی یا دنه حوازی پا مخا او قرآن تلاوت تزلکی لاس ورلی نو بس یو پیر دی او دسو کی یو پیر دی او دسو کی دا دین بعد که دنه میچازی زی یا حوازی نو دا معذوره دا اله چې قرآن لاس ورلغ واړي نور که لاس نه وړي نو قرآن په یادو خو بغیر د طهارت نم تلاوت کول جایز دي الا چې یو سړی جنابت په حالات کې یو سړی اودس مانته او د قرآن تلاوت کول غواړي په یادو سره کولی شي که نه شي کولی شي دا مسله له راځي چې کله د لاس ورلغ قرآن له نو صحیح خبره ده چې او احتیاط هم دی کې چې قرآن له به اودس سړی لاس نه شوړي او دا سړی بیمار دی نو بس یو پیر دی اودس وکي دی اودس نه بعد کې د قرآن لاس وړي هر وخت هغه به صحیح ابو جایزي والله اعلم